بلخ کې د لوی اختر په پارک کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار او اړوند 14 ولسوالیو کې د راتلونکي لوی اختر د نمانځنې په مناسبت د امنیتي او کشفي ځواکونو له لوري بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. یو شمېر مزار ښاریان د اسلامي امارت له سرپرست حکومت څخه خوښ دي او وایي چې امنیت د تیر په پرتله خورا ټینګ شوی دی او امنیتي ځواکونه د اختر په شپو ورځو کې د هیوادوالو امنیت لا ټینګ کړي تر څو ولسونه د سولې او امن په فضا کې خوښۍ ونمانځي. د امنیت په برخه کې هم د تیرو کلونو په پرتله باندې وضعیت د ډاډ وړ ده او موږ هم د امنیتي ځواکونو څخه دغه هیله لرو چې دغه د امنیت په برخه کې لا وضعیت ښه کړي تر څو چې خدای مکړه کوم امنیتي پیښه رامنځته نشي. از دولت خواهش ما است که امنیت ما بسیار خوب است، یعنی نسبت سابق بسیار خوب است. خوش هستیم دولت خود. این می رقم باشین است ما این از خود چی می‌خواستیم این می رقم حالت بده بسیار خوب است. نسبت به پارسال امسال خیلی خوبتر است. وقت در مراسمی هم خیلی آمادگی خیلی خوبی میگیرن. بازار هم از خریدار هم از فروشنده هم از کل چیز هست. ورته مهال یو شمېر د لویو لارو موټر چلوونکي هم د پوره امنیت د ډاډ خبره کوي. وایي شپه او ورځ ښار او ولسوالۍ ته تګ راتګ کوي چې له هېڅ ډول زیان اوښتونکو پیښو سره نه مخامخ کیږي. د دوی په باور ولسونو ته پکار ده چې د ښه امنیت د ټینګولو په برخه کې له امنیتي ځواکونو سره همکار پاتې شي. ډېر ښه تدابیر او ډېر ښه امنیت په ښار کې په اطراف کې د امنیت د ډېر ښه واقعیت ټول خلک ته خوشحاله دي، خصوصا موږ دکانداران ټول ته خوشحاله استو، ښار کې ټول ته خوشحاله دي، موټروانان ټول ته خوشحاله دي. وروره نو خدای پاک دې دوی ته لا نور هدایت د نیکۍ ورکړي چې دغسې خلک ته خوشحاله سي او د خلکو زړه لاسته راوړي. همداسې خلکو نه موږ تقاضا لرو چې موږ امارت اسلامي سره یوځای سو، دوی ته لاس ورکړو چې تنها من دوی هم څه نشي کولی، موږ او تاسې باید ورسره یوځای اوسېږو. نو امنیت نه واقعیت خوشحاله استو، ډېر ښه تدابیر یې نیولي دي. ماشاءالله خدای پاک دوی ته نور هم برای ورکړي چې په هر څه د امنیت کې خلکو سره تدابیر ټینګ وي. ښه ده، بد نه ده، بیخي ښه ده، ترېنه خوشحاله یو، راضي یو ترېنه. امنیت یې هم ښه ده، کمربند کې امنیت ښه ده او باید نور دې نه هم ښه سي، ترېنه راضي یو، زیات ترېنه راضي یو، که مشکل نشته د مقصد. په همدې حال کې د بلخ مزار شریف لوی لارې د کمربند مسؤل عبدالجبار نظامي ولس ته د هر اړخیز امنیت ډاډ ورکوي او وایي چې د لوی اختر لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي. د نوموړي په خبره په ځانګړو مناسبتي ورځو کې چک پاینټ یا پلټن ځایونه د نورو وختونو په توپیر منظم او جدي نیولي وي. یاد کمربند کې شپه او ورځ چکمین لرو، لکه څرنګه چې تاسې بالمشاهده وینئ چې موټر یوه طرف ته تلاشي کېږي او پیاده کسان بل طرف ته تلاشي کېږي. نو انشاءالله موږ د اختر پر رسېدو باندې ډېر ځانګړي تدابیر نیولي دي او موږ خپل مجاهد ولس ته دا ډاډ او اطمینان ورکوو چې انشاءالله موږ به شپه او ورځ په ځان باندې وکوو، ستاسې خدمت به کوو انشاءالله. د لوی اختر پر رسېدو سره د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویان هم ویلي چې امنیتي ځواکونه د جوماتونو، عیدګاهو او ټولو هغو ځایونو د ساتنې لپاره د امنیت بشپړ چمتوالی نیولی چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې زیاته وي. نوموړي دغه راز زیاته کړې چې د اختر په ورځو کې به دغه وزارت خدماتي ادارې لکه اطفایې، 300 بستریز روغتون او د پولیسو 119 شمېره د احتمالي پیښو د مخنیوي لپاره فعاله وي.